أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بس داخل كتابنا ملقي عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب هو الشير بلدي شيء أغا حج لارو دل درجات فرجت مسألة ونبي صدق أبو عبد الله کتاب الجهاد مګورا مشار الاشواق وغيرها دي ټول کې درې کړی دي د پنسو کته کول دا خوري لوی نقصان دی. رسول الله فرمایي چې کوم انسان پنسي کته سره دي چې انسان بلل جانم ور لبوسي. مجمع زوائد پنځم جل یوسل پنځه نمبر صفه هغه کې لیکلي دي چې وسړي پنسي کته ساتلي رسول الله ورته چې مونږ زمرا وګرځو او داس بس ماچ کبیره ګناه ده لوی ګناه. یو کس دین له کنزل کې نو صاحب چې دین له کنزل کې په پاتې شي شوی د ربه کلمات طیبه درسته کې دین له کنزل کې نو دا څه مسله ده د دین دومره سپک شي معلومیږي. سوجا په کوم وخت لازم ده بس حدیث مشن کې راځي چې کله چا زیاتواله وکي په منځ کې یا نقصان وکي یا شک وکي دوه شي سوي دی وکي بس دا ورته کافی ده. سره چې منځره چې طبعا یو شی ځان لا څومره چې زیبو جنت هغه په ځامنه برابر کې خصوصیت کوم دا معنا ده د الله خو لراتل بکار دا چې صفا جامع د دې وجنه احسن فتاوی کې رشید احمد شبدالی کلی چې سړی د کار په جامو کې همیشه مونږ کې د موږ غره به مکروه کیږي مکروه دا معنا حرامي نه روا کیږي. سړی چې د اجه دی او چا خپل ورزي ان شاء الله دا خبرم کله کو چې د موږ رب العالمین په طرف باندې څنګه شي روان شو ځان څنګه جوړ کو د زړه لسنګ جامع ورواغوندو لکه دنیا یو بادشاہ چې ورزو ځان برابر او د زړه ځان له جامع دي اگر زړه جامع سری د زړه ځان له تیل لګول دی وخت سدي هغه د رسول الله د سنت نه باندې باریکې تیری باریکې دي چې هغه ان شاء الله راخرو د زړه برابر او بعد دغه به ورسه الصيحون د الله په طرف باندې روانو خیرن زړه د الله په طرف باندې روان نشي. نشه چې کوم شهر اولی بس پاغي باندې د سماعتي هغه شهر شي غسل باندې سړي باندې به واجب دی. یو سړی مخ قبله په طرف باندې کینی او استنجاو کې ګناه ده رسول الله خو ویلي چې رسول الله دومره تربيت موږ لکړې ده او د اسماري طریقې موږ له خو درې ده فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها هم ورته شاړې هم ورته مخاړې آبادی وکړه چې د ټول کې بدا کار شړې نه کوي او که چېر قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي رسول الله فرمایي د قلاړې وي د تندې پورې نختی بورزه قیامت. یو امام هغه رسول الله په وړاندې چې مخکې منځ کولو د قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي څه خفش قوم لوي دا سړی به امامتۍ مخه نه مکي هغه چې کله مخه کېدو راوین او ورسته کې ودا ولې رسول الله د شي ویلي دي وې د الله نبی د خلکو سره ورسته کړم تا ورته ویلې ودا ولې وې پرون تا د قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي الله او رسول دې zarar ورکي چې کوم سړی د قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي د الله او رسول zarar ورکول دي څومره سخته ګناه ده. بزګری فضیلت دا چې د محمد رسول الله تابعداري ده ان شاء الله ورسه به دا وای او امر دې چې سنت مسله پرې ده او وګدوالي باندې امر راغلی د کموالی مسلم نشته. ترمذی کې چې کوم روایت د نباز علماء باندې سندن کلام کړی چې اول خدا چې د قبضینه اخوي هغه بکار ده سړی لري لیکن البانی سے فرمایي چې دا د حج پر خاص ده پر خولي بکار دي کوم اعمالو چې دعاګان اسمن قبول شي دا خو ډېر وګد مسله ده خاص کر حرام او نزان ساته اخلاص پسند کې پیدا کا دوه رکعات موږ کو د دعا نه مخ کې او د دعا نه مخ کې لږ مال الله په نامه صدقه کا صفا جامع واغوند او داس کې کینه د قبله په طرف باندې کینه لاسونه به اوچت کا دعا کې د لاسونه اوچت نکلم سم مانعات نشته تر وګوبري اوچت کا د الله نمونه الله له وسیله کې پیش کا تکرار په دعا کې وک عربي دعاګانی وای رب العالمین باندې حمد رسول الله باندې درود وای د زړه د تل نه دعا غواړي او تعذيبونه کې د دې په قبولیت د الله د حکمت نو مخالف نه الحاح به کې ډیره زیاتې نیت به کې کوي ټول مسلمانانو له دعاګانې غواړي او خاص کر اخر کې به امين وای په دې کې چې دعا وکړو امید الله چې الله به قبول کړي. د ستري په حق معلومات دا خو ضروري ده چې کله انسان منځ کوي فکر دا چې مخله د سستن یا دیوال خو نږدې ودرېږي. حتی امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي د سیرت بدرسونه کې دا خبره مخکې ذکر شوی و چې رسول الله کله قابل اوردنه شو هم د ستري لحاظ کړي کسړي سر چرته بدشت کې نبی بکر خو باسي یاد شي تولن یا عرضن یا شګول غوندي نو احتمام وکړه چې سړی د خوا کې ودرېږي چې اندر انسانانو مرور وغیرہ نه وي دا ترتیب ډېر فائدمن دي موږ ډېر خوشاله بس رب العالمین دې مو تاسو په عمل نصیب کړي. په جيب کې څه تصویر ویل مونږ یې کنه کېږي یو خدای تذکرہ ده او خاص کر دې پیسو باندې دا کم تصویرونه ځکه تاسو موږ شوش به اختیار کې دینه اې دینه لا بده خو نور تصویران دا سوي به لري کول پکار دي ځکه پیدا نشته استل یو جرم او جب کې ساتل دا به بل جرم. رسول الله فرمایي په ورځ قیامت الله به جهنم دور نه وسټ راو باسي او هغه به خبرو کې چې بدرې کسانو باندې مقرره یو په هغه انسانانو چې هغه تصویر وباسي د زماره دوست او د زماره پلار دی و چې راځي په دکانونو کې به شي کېږي دا راځي چې دکان دا چې تصویر دی دا ناروا ده. نبی کریم علیه السلام صحابي هغه چاله ویل چې پیغمبر لیدلې په ویکا او د قشن ایمان پر راوړې او د ایمان سره وفات شي وي چا چې په ویکا نه لیدلې چا چې رسول الله لیدلې خو ایمان په نه راوړل لکه ابو جهل اغم نه دی
چا چې ایمان پر راوړي به د ایمان سره پاتې نه دی غم نه دی او چا چې ایمان پر راوړي د خلیدل اندل کړه موږ تاسو صحابه نه صحابو کې د درې خبرې ضروری دي د الله په نسبت پیران غوړي دي کې انسانان غوړي دي ځکه محمد رسول الله پکې دی قران کریم کې رب العالمین خبره کړې ده و موږ عزت ورکړې بنی آدم ولا محدثین به دې په تشریح کې تقریبا 8 توجيهات کوي یو توجيه پکې دا ده چې الله رب العزت په دې انسانانو کې محمد صلی الله علیه وسلم را لګلې رسول الله په من کې راتل داس موږ د انسانانو ټول انسانانو لپاره د غوړوالي علامه ده کيو کا ځکه خبره وږي چې ما سره د آخرت غم دی او د آخرت اندېکنه کول څنګه به کار دا چې دا مؤمن انسان دی کنه آخرت سوچ به موږ تاسو کو تواصل آسان رسول الله دغه چې د آخرت سوچ سره ولري دا مسول اسکار او دعاګانو کتاب بازار کې خرچي کې پای کې به قبرستان داخلي دوه د قشن دغه د وتلو کور له داخلي درو د کور نه وتلو بازار داخلي درو دغه نه وتلو دا ټول به تفصیل ذکر شوی دی و د الله رب العزت عظمت موږ بیان کې بس قرآن دغه عظمت موږ بیان نه کړه رب العالمین عظمت دا دی چې وسړی د محمد رسول الله قدر وکړي دا شا قدر وکړي بس هم دې کې ان شاء الله خبره شروع ده دانو شټونه ان شاء الله به بل وخت بیان کو الله رب العزت موږ تاسو د قرآن او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه